سلامونه ملګرو، دغه پښتني جنکۍ دي یو له خلکو سره یارانې کوي، بیا باد کې فریادونه کوي. تاسو د دې جنۍ خبرې واورئ. دغه له یو هلک سره تللې وه، وایي 3 میاشتې مو سره تېرې کړلې هلته، خو هغه هلک بېرته پرېښودلمه او بیا یې واده نه راسره کوه او اوس مې پلار او مور هم په کور کې نه پرېږدي. نو تاسو خپله فیصله وکړئ چې آیا د جنۍ ملامته ده او که هغه هلک ملامت دی. نو ملګرو، دا رقم ته واقعیت کېږي د دغې جنۍ افسوسناکه خبرې راځئ راسره وګورئ. ویډیو تر اخره پورې ګورو. خو بس هغه هلک راله دوکه راکړه، پرېښوده. 2-3 میاشتې مې ورسره د خبرو شوې وې، بس خبرو کې رالم دوکه شو. هلته یې بوتلم، بیا هلته مې ورسره 2-3 میاشتې تېرې کړې، بس ټوله زندګي مې تباه شوه د یو هلک د لاسه. اوس که زما زندګي مې تباه شوه، ولې به ستومانه نه یم؟ مې وشو دلته یې راته کور ښودلی و، دا زما خپل کور دی دې مردان کې. نو بیا راته ویل زه دا کور به تعلق ولاړ به شو بره زمونږ علاقې ته، چې هلته یې بوتلم. بیا هلته مې ورسره 2-3 میاشتې تېرې کړې، بیا 2 میاشتې مې دلته مردان کې تېرې کړې وې او 3 میاشتې مې بره علاقه کې تېرې کړې وې ورسره. بس وعدې خو یې ډېرې راسره کړې وې چې زه به ستا دپاره هر څه کوم، ستا دپاره زه هر ځای ته تللی شم، هر څه کولی شم. وایي دا زما خپل کور دی او هغه د کرۍ کور. ما بیا معلومات کړی وایي دا په کرۍ کور ته لاړم، نه پرېښودم چا کور کې، بس پلار ټول هېچا هم نه پرېښودم، په خپله بس دلته رالم کې هغه رشته نه شوه رالېږلی. هغه وایي زما مور او پلار نه مني، هم چې نه مني صحیح ده. هغه راته ویل زما اړه بیا هم نه غوښتو، خو بس بیا لاړم. ما کار غلط کړی دی، بس او پټکی مې ورته ور په سر کړی دی. اوس په څه ما کور کې پرېږدي؟ زندګي مې ښه شي، زندګي مې نوره تباه نه شي. او جي واده به ولې نه کومه، خو داسې انسان څه به کوم چې ماله ځمکه واخلي یا ماله کور واخلي زما په نوم یې کړي، داسې نه کوم. یو پېره دوکه شوې یم، په دوباره نه غواړم چې زندګي مې تباه شي. بس څه کار روزګار به یې نه کوو، ما ته به ته ځان له ګټه که ته نه ګټې، زه زما طرف ازاد دی. په مخه به یې راته دا خبره کوله. او چې ما به خلکو کره کارونه کول، ما به ولره وړه به خوړه. بس د هلکانو په خبرو کې دې نه راځي، ځکه چې د هلکانو په خبرو کې رالې داسې به زما په شان بیلي. آیا زه چې کله درته بانې شروع کړي چې نه زما مور او پلار نه مني او راځم غلط قدم به ورسره نه اوچتوي، ګینې بیا به یې دا ویلي لکه زما چې دی مور او پلار به م لاړ شي، وروڼه خویندې به م لاړ شي او هغه هلک به دې خپل نه شي. د یو هلک دپاره خپل کور مه پرېږدئ، خپله زندګي مه بربادوئ. هغه هر څه تباه کړل، هغه زه وشرمولم. اوس دا یم چې بس زما اوس یو کور شي، د دې جونګړې نه زه وځمه. دلته یریږم، د شپې مې خوب نه وي او ټوله شپه ناسته یم، د ورځې به سوده شم، سترګې مې پټې شي، بیا هم یریږم څوک راته لاس راوانه چوي. 2-3 میاشتې مې ورسره د خبرو شوې وې، بس خبرو کې رالم دوکه شو. بس ټوله زندګي مې تباه شوه د یو هلک د لاسه. اوس که زما که ما دا شو دلته یې راته کور ښودلی و، دا زما خپل کور دی دې مردان کې. نو بیا یې راته ویل زه دا کور به تعلق ولاړ به شو بره زمونږ